عبدالوارث امیری د محمد یوسف زوی دی. په لغمان ولایت کې په یو فقیرانه کورنۍ کې رازېږېدلی ده. او په 1493 کال کې د روښان علي لیسې نه په اعلی درجه نمرو باندې فارغ شوم، او له هغې نه وروسته بیا د ژوند د زده کړو دومې مرحلې ته ور ودانګل چې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځی مې ولوسته، او د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد نه پوهنځی نه په اعلی درجه کې فارغ شوم. زما دا وخت هم په یاد ده چې یونیسف یو وخت کې زموږ له ښوونځي سره د یوې خیمې مرسته کړې وه، نو موږ یو هفته له ډېر خوشحالۍ نه د شپې خوب نه کوو. په داسې حال کې چې موږ د خیمې په داخل کې په شګو کې کېناستېدلو، خو موږ خوشحاله دي ته وو چې زه په شمال کې او په وریځ اسمان کې چې ده موږ به دلته یو، موږ به درس وایو. د ژوند په ټولو پړاوونو کې د انسان دپاره اهمه خبره دا ده چې دا استقامت ولري. استقامت د انسان د ژوند د دوام دپاره تر ټولو مهم عنصر دی. سختۍ په ژوند کې همیشه نشته، اسانۍ هم شته دي. دوی د استقامت ولري، دوی د هدفمند ژوند وکړي. کوم هدف چې دوی په ذهن کې لري هغه د په ټولو زماني شرایطو کې د هر ډول مشکلاتو په وړاندې بایلوي نه، بلکې تصور یې داسې جوړ کړي چې که نن زه په دې سټپ کې له خنډ سره مخامخ شوی یم، دا یې حل لاره ده. هر څوک چې هر پوهنځی انتخابوي، زما مشوره ورته دا ده چې په هغه مسلک کې باید ورته د ګټې لارې چارې معلومي. که یو سړی د اقتصاد پوهنځی وایي، نو دا تصور باید په ذهن کې کېنوي، که زه له دې پوهنځی نه فارغېږم، په آینده کې د دې مسلک له لارې زه ځان ته ګټه وټه کولی شم که نه شم کولی، زه باید په کوم سټیج کې اوسېږم. هغه د ګټې وټې لارې چارې باید ورته معلومې وي. مسؤلین باید په پوهنتون کې یوازې د معلوماتي پانګې د زیاتوالي لپاره لاړ نه شي. په پوهنتون کې باید دوی د ژبې مهارتونه زده کړي، په پوهنتون کې باید دوی د اړیکو مهارتونه زده کړي، په پوهنتون کې باید دوی د علمي اشخاصو تجربې واخلي، هغه خپل شخصي ژوند ته راوړي، د خپل شخصي ژوند د آینې له مخې ځان هلته تصور کې، احساس کې، ځان هلته وګوري چې مثلا دوی چیرته ځان لیدل غواړي. نو دا د یو محصل لپاره ډېر پلس پوینټ ده. ګورې، زحمت او محنت چې دا د انساني ژوند د پیشرفت ستر اسباب دي. هر څوک چې ډیر کار کوي، هر څوک چې خپل ټایم ډیر منیجمنت کوي، هر څوک چې له ټایم نه ډیره فایده اخلي، ګټه اخلي، هغه ډیر مخکې ځي. دغه هره لحظه چې موږ او تاسې په خپل ژوند کې تېروو، دا بیرته نه راګرځي. ناهیلي چې دا ښه خصلت نه ده. انسان باید همیشه امیدوار اوسیږي، زحمت کش اوسیږي، خواریکاخ اوسیږي، پر تلاش اوسیږي، پر کوشش اوسیږي. ناکامي په ژوند کې شته دي، مګر هم خوند دا کوي چې ته ناکام شي او بیا راجګ شي. داسې کم لذت لري په بل شي کې بیا دا لذت نه میلاویږي. ټولو ځوانانو دپاره زه ډېر مهمه ګڼم چې هغوی په رښتینې معنا باندې ځان وپېژني، او د ځان له پېژندنې نه وروسته د ټولنې پېژندنې په برخه کې، د خدا پېژندنې په برخه کې، د دین پېژندنې په برخه کې مسؤلیت واخلي او مخته لاړ شي. تر ټولو ډېر څه ضروري هغه دا ده چې وخت له موږ بې ګټې تېرېږي. موږ وخت نه مدیریت کوو. زموږ ځوانان چې دي د وخت په اهمیت باندې نه پوهېږي. یوه ډله دوی د ژوند له حقیقتونو سره سطحي چلند کوي. دا ما ډېر ځوروي. زه منحیز یو ځوان، منحیز د دې فرزند د دې ټولنې چې په دې خپله ټولنه کې یو، د ټولنې د تاریخ په اوږدو کې ډېر کړاوونه ولیدل، د دې ټولنې وګړو ډېر کړاوونه ولیدل، درد یې ولیدل، غم یې ولیدل. زه غواړم چې په آینده کې داسې افغانستان وګورم چې هلته هېڅ پلار د یو مړۍ روټۍ د پیدا کولو دپاره خپله لور خرڅه نه کړي. زه غواړم داسې افغانستان وګورم چې په هغې افغانستان کې هر شخص د کار او د کسب څښتن وي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مکتبونه وي، پوهنتونونه وي،
اکاډمیکي ادارې وي په ټوله کې د جهل د کم سوادۍ او د بې سوادۍ دغه اوږد ټغر چې په افغانستان کې د جګړو له امله راخپور شوی ده دا له منځه تللی وي او په افغانستان کې د ټولنې هر فرزند د علمي نورمونو د علمي معیارونو او د اکاډمیکو اصولو په اساس باندې خپل کار ولري خپل کسب ولري زده کړې ولري خپل هم ژوند وکړي نور هم ژوند ته پرېږدي افغانستان په سیمه کې او په نړۍ کې د یو صنعتي او د یو اقتصادي هېواد په توګه باندې مطرح شي